مخکې وخوالا کې هغه خو به اوږد ډېر ښه ښکارېده همالته یو ترور زوی و چې نوی مترسپرک عسکر یې کاوه جندي یې ځار وځلی و چې دا په اوښ باندې څومره غوټه راته ښکارېږي اوس د میټرو کار د وروله راوله موږ نه ځو د مخکې نه د کوژدې نه ورته راغواړو نه یې د واده په ورځ راغواړو دا موږ بند کړی دی د کوچیانو یو رواج داسې چې ماته معلومات دي ما یې معلوماتو په اساس په ماشومتوب کې به یې دې په نامه کول چې دا پلانکي لري دو زوی ته ورکوم اوس سره خو همدغه رواج مغه هغه اوس هم ستا د مغه د زړه اخیستل یې خښ کې ترې ګورو چې دا سیله خښ ته د ولایت خامه نه ده پېږي هغه ته ورته وایي چې پلانی دا لور به یې پسله راسه دا لور دې راکړه بس دا راغلي وو دا یو 25 نفره وو موږ خو دا 15 کور نفر کم راځي سلام سلام افغانستان درنو هیوادوالو ستړي مه شئ هیله لرم چې خوشحاله سوکاله او ارامه ژوند به ولرئ شینکا احمدي هم دا ځل راغلی یم د هیواد یو بلې څنډې ته له کوچیانو سره ځانګړې خپرونه کوم دلته دی نن واده دی د دوی د واده مراسم سره قبل منځل کیږي له کومه ځای شروع او د کومه ځای پای ته رسوي وړاندې د دوی کېږدۍ دي ورځم هلته ورسره خبرې اترې کوم له موږ سره ملتیا وکړئ صاحب ستړی مه شئ جنت چې څنګه یې ښه یې کراري ده خیرت ده صحتې ښه ده بیا دې ښه ده ګرمۍ سره مو حال ده بیخي الحمدلله ښه سورکي ښه خوشحاله یو شماله ښه ډېره ده هوا ښه بدله نه ده ښه روغه ده تاسې ښه راغلی الحمدلله تاسو نن واده ده الحمدلله واده م د سکني دواړه ورونه دي او بس راغلي مه کور نه په 2 بجو را روان سوي دي او اوس راورسېده مړۍ او خادي یې تاسې ولیده تاسې مو خوړه سره څو ورځې به دا واده دوام کوي څو ورځې دا خو داسې دوام کوي که خیر وي سبا ته به ور ورسوي هلته اتې بیا څه ځان ته معلوم وي د زوم اتې چې چیز کوي مغلته به ورسره اخته یي اخته یو روغ به چې سره د خلخانې چوکتن ساتي به دلته راشي یا 2000 یا 3000 به خو سر کره واچي چې زه زوم رالمه دا یې موږ دا رقم رواج ده یعنې کله چې ناوې یوسي دا په د خلخانې چوکتن څه بیا به راځي اتې به د خو سر کره روپۍ اچي ښه په درندخ باندې دا سپک مکار موږ ته خوند نه راکوي چې هلته خیشي ورسره به کښې هلته یې راولي کور کې کېدی دا موږ ته خوند نه راکوي دې نه مرضونه جوړې کړي د دې نه لوی مرض ده موږ غوټه پښتنو کې پښتانه یو دغه هم کار ده خو بې رواجه ده چې سولو چې خلکو زیاتی وکړو دغه کې 80 کاله 80 کاله تېر کړي دي خلک راغله روبایي یې راتنګه کړله ظلم راسره وسو زیاتی وسو ذخیره یو ده چې د حکومت او د خلک داسې نه وایي چې دا کوچۍ د دې وطن ذخیره ده که نه د ذخیره هېڅ څه نه وایي نه چې مرسته راځي موږ دیشونو ته که ښه سړی یم دیشیني که زوبور یم دیشیني کوچیانو سره الله دې ورسره مل شي دا زوم څومره وخت بعد هغه پوره کولی شي هغه چې خدای سیغه کړي که سبا د دیایي چکته څه به راځي به که بله ورځ اتې به سترګې سوري اتې به یو کال یو نیم کال 2 کاله وځي وخت هېڅ اجازه نه ورکوي چې نه څه اجازه ورکوو دغه خبره څه اجازه ورکوو مقر کې تاسو د خپل کوچیانو ته ورکړې ده که به بل نه خپل هغه ورونو بدل ورسره کړی ده یو ورور بل ورور ته ورکړې ده تاسو د رواج څه رقم یې ورکوئ دغه ګوره داسې یوه خبره ده دا 4 لکه مهر ده 15 لکه 4 لکه تر 7 لکه روپیو پورې دا مهر ده وروجنه دا مهر ترې اخلي وروجنه چې نوي وادهیي لوښي ورته کوي ته واسې برابر یې ښه وکړي هغه ورته وکړي کالین یې سترنجۍ او وروجنه دا توشاکې دا ورته وکړي صندوقونه ورته واخلي چې موږ یې کوچیانو ژوند ته دا عالم ده یعنې دا کوم لوازم چې ورته اخلي دوی چې د استفادې دپاره وي دا په فامیل پورې اړه لري که ډېر اقتصادي حالت یې ښه وي ښه کور ورته اخلي څومره د زړه ورته ایستلي څومره د تواسم هغه داسې یوه خبره ده هر سړی د خپل وس پورې نه وسه ده روجنه دغه پورې ورته اخلي چې دا خپل روجنه د سامان باندې وس برابر زیات ورته اخلي که وس نه و برابر مغه یوه برستنه یو کالینه ورته جوړه کړي چې نه ورکړي هغه ښه اسباب چې ورته اخلي تر کومې سطحې پورې وي هغه د 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه روپۍ مصرف لري پې دا نه په هغه باندې و په دا کور جوړولو باندې چې دې ته کور جوړ کړي مثلا څه شی کې ورته اخلي نورو سره فرق څه شی دی تخت د تر څنګ یو شمېر نور شیان صندوق یو
روزنه لومبی به نور هغه د سنې کارونه هغه اوس نشته روزنه ده کالي نه ده روزنه د کور فرش ده روزنه داسې نور اوس نه خلک خیمې کومه یوه خیمه ورته برابره کړي هغه چا اوس برابره چې خیمه نه وي روزنه داسې بله نوې خیمه ورته پیدا کوي زړه روزنه زړو اوس دا نه ویني زړو خیمو کې موږ ناست یو دا وسه پورې هغه لري عجز دا عجز غریبان دي روزنه دا دومره وس نه لري په تاسو کې دغه د زوم رواج سره کم ده کله چې دی نامزاد شي د زوی ته واده وکړي دی به د خوسرخیلو که په دغه دوران کې ورځي دا د موږ په پښتو کې دا بند ده ښه موږ نه ځو د مخکې نه د کوزدې نه ورته راغواړو نه د واده په ورځ راغواړو دا موږ بند کړی دی هر کله چې واده ورته وکړو یوه شپه پاس وو دوه شپې پاس وو روژه نه دغه نه وروسته به بیا راځي کور ته په ودونو کې دغه مال چلله وایه کوم خلک راغواړی صدقه مال علاله وایه مال علاله ووایه چې هر یو ته نقصه لګو پلانه یې ته راسه پلانه یې ته راسه پلانه یې ته راسه چې کوم سړی نصیب وي مګر راورسېږي ویې خوري چې چا وخوړه د هغو ده چې رانغله هغه چې پوښتنې نه یې سبا ته راشي مبارکي درکړي ځه خدای دې مل په د یو شمېر قومونو کې داسې رواج شته چې کله مال حلال کړي خامه غوښه د څرمن په سر باندې ورکوي هغه ځان ته ورکوي هغه نه 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 هغه یې خیراته واده کې نسته خیراتي کې ملاول کې دغسې خوی وو پاوي پاوي به په بندګانو ورکول اوس هغسې نسته اوس اول ورکوو چې چا نصیب کې یې مغجي ته به راځي مغلته به خوري مخکې به دغسې وو چې د پلاني درې زمن دي لیکل به داسې به که خیالي کې چې راتاوېدلو نفوس به معلوم و اوس خو د نفوس د کوچیانو سره لوی هغه نسته بیپېږي هغه لکه دیشونو ته ښه معلوم وي بس اوس نو خیرات یې دا پلانی ځان راورسوه بس هغه چې کې به خوري ما چې چا وخوړ د هغو ده او یو لنډ کور کې مثال خاطه ماتې وي چې رسېږي نه چې دغه ثواب ده چې ومې ورکړې هغه ثواب زیات هم ده دا تګ راتګ په موټرو کې د ناوې وړي که به موټرو کې اوس خو میټر دا نوې باندې کاسټر ولاړ هغه مخکې خو نسته مخکې وخواله کې هغه خو به اوږد ډېر ښه ښکارېده همالته یو تر زوی و چې نوی موټر سپاره اسکار یې کوو جندي یې ځار وځلی و چې دا په اوښ باندې څومره غوټه راته ښکارېږي اوس د میټرو کار د وروله راوله د پخوانیو ودونو نه خوند خو هغلته ډېر و څومره فرق یې راغلی دی ډېر فرق یې راغلی دی څه دانې وایه پخوا سره رقم ودونه اوس رقم دی خوا خو به چې ډور سر کې وو او بس ملایان به هم خوشحاله وو امیان به هم خوشحاله وو ناوې به له څټ همداسې غنګېدله اوس خو موټر دی اوس موټر د پټ ته خوله روان هېڅ شي نشته همدغه دی تاسې ډور ته کله داسې ونیسي کله داسې ونیسي صحیح ده په د واده کې اتڼ څه رقم دی غاړې کوئ که نه داسې غاړه کوي ورکې که ورکې که ورکې که اوس خو د غاړو ټې نشته ټول خلک دنیا له خفګانه خبره شوه مخکې خلکو داسې نه و چې یو مړی به اوس هغه کلي ته به ورتللو موږ چې فلانی تا خو به زوی مړ و ورور دې مړ و موږ ته اجازه وکړو اوس هغه نشته کاله په کاله باندې یو ځای مړی یو ځای ښادي یو ځای خخیي یو ځای واده وي د پښتو ټوله خامه سوله چې د خدای خیر پېښي د کوچیانو یو رواج داسې چې ما ته معلومات دي ما یې معلوماتو په اساس په ماشومتوب کې به یې دې په نامه کول چې دا پلانکي لري دو زوی ته ورکومه اوس څه رقم دغه رواج مغه هغه اوس هم ستا د مغه د زړه اخیستل یې خښ کې ترې ګورو چې دا سیله خښ ته د ولاته خامه نه ده بېپېږي هغه ته ورته وایي چې پلانی دا لور به یې پسله راسه دا لور دې راکړه بس صحیح دی ستا زوی مې خوښ ته ورکوي مغه اوس هم هغه رواج دی یعنې تاسو دا د کورنۍ په ستمن کوئ پیسو ته نه ګورئ نه پیسو ته نه ګورو بس خاوره یې ګورو که ورور زوی غوځن هغه ته ورته وایي چې موږ دې تا ته یې نه درکوو او که وایي چې پاڅه یې پاکوي موږ ته یې ورکوو اوس هم همدغه رواج دی موږ مغه رواج ده سره موږ خېچي نه کړو درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې له موږ سره هم تر دې مهاله پورې ملتیا وکړله په کېږدۍ کې دننه له څو قومي مشرانو سره مو خبرې اترې وکړلې لږ څه رواج یې پاتې چې ډوډۍ ده هغه را سره په ویډیو کې وګورئ درنو هېوادوالو په کېږدۍ کې مو مجلس ولید دوی هغه بنډار هغه د رواج په اړه معلومات ترلاسه کړل اوس دلته دوی هغه د ډوډۍ په اړه خبرې اترې ورسره کوو دوی ډوډۍ څه رقم پخوي څه شی پخوي اکثره وخت سلام علیکم سړی مشي جوړې بخیر انشاءالله رامي ده هېوادوال لکه ځان معرفي کړي نوم څه شی دی او نوم یې قادرجان قادرجان نن دلته د کوم مسله تاسو سره و بخیر څه دې پخ کړي وو بس چرګ غوښه هم راوړې وه پخ کړې هم ده بس دا اوس وخوړه په خیر وزرم کړه مېلمانه څومره غوښه دې راوړې وه څومره چرګان دې پخ کړي وو 2 منه غوښه مې راوړې وه 2 منه غوښه یې تر څومره کسانو پورې ورسوله بس دا راغلي وو دا 25 نفره وو موږ خو ځای 5 کور یو نفر کم راځي
د نورو ځای نه نه راځي کوچیان خو ډېر هم دي که نه ډېر هم دي هغه خو بیا مازدیګر راځي چې نه بس یعنې تاسو وخت معلوم نه ده چې مثال 12 بجې راشي ډوډۍ ختمه ده که نه هر وخت راشي ډوډۍ ورکولی شي تر بېګا پورې که راشي اوس به بېګا پورې راشي بس یو ماخستن ته بیا ځان ته بله ډوډۍ او ته بیا وریځو یو دیګ ورته پخوو نه ټول په وزر کوو دغه ډوډۍ څو ورځې دوام کوي مثلا یوه ورځ دا اوس یو مازدیګر ته بس یو د غرمې د دې مېلمانه څه نه وي راشي دغه مړی دا اوس هم چې ورکړه ده او مازدیګر ته بس یو دیګ وریځې ورته پخوو نه ټول ماشومان او د مېلمانه ټول وخورو او بس نه شپې په 1 بجه راجګ شي بس نه ورته سپارو په خیر نه لاړ شي وروسته د هغې نه دا ووایي چې 2 ورځې دوام کوي 2 مازدیګره که نه او دغه سهار تاسو اول شروع په څه شي باندې کوئ دې په ټوله کیسه وکړه زموږ ته هم داسې معلومات راکړي لکه دا تاسې چې درکوي چې سبا هم دوستي دی سبا موږ درڅو تاسې تیاری ونیسئ سبا هم دالې راشي بس موږ تیاری ورته نیولی غوښه م ورته راوړي سبزیات م ورته راوړي هر شی م ورته راوړي د هر څه پرې نازوو بیا موږ هم دالې د کوم خلک چې دالې د مېلمانه چې ورته راځي همدالې دیګ هر څه ورته تیار کړي چې څوره واسي هر څه ورته نازوي هغه مېلمانه بیا شپه هم دالې وکړي که لاندې غرمې لسو بجو باندې ځي او که لرې سفر یې لکه مکوار بیا په شپې وځي چې په لاره کې خطر دي مثال خبره چې یو راشي بیا هغه ډېر وي راشي او نن غوښه پخ کړې وه بس دا د تاسې هم راسره وخوړه دوی هم وخوړه مېلمانه دا واده نن سهار شروع شوی که شپه شروع شوی نه نن سهار شروع نو درنو هېوادوالو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې سره دا وه د نن ورځې خپرونه چې ماشینکي احمدي او خپلو همکارانو درته وړاندې کړه تر بلې خپرونې به په پاک رب سپارم ښه وخت